قرآن شریف کے اللہ یو موقع کے فرمائی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، چې کم خلق د مصیبت په وخت کې صبر وکي، دا دریم قسم صبر دلته ذکر شوی دی. مصیبت په وخت کې صبر وکي نو الله وی دل خوشا زیر ورکا، دې سړی ته زیر ورکا چې دی وای انا لله، د مصیبت وخت کې مون خدای و انا الیه راجعون، او مون به خدای ته واپس کیږو. ما کې خو زما په دې خپل وجود کې خو زما سي اختیار نشته، دا خپل مال خو صرف څوکیدارم، دا خو د خدای دی. د دې بچو خو صرف څوکیدارم، دا خو خدای را کړی دی او خدای به اخلي. الله وی دې خلکو له زیر ورکا، د جنت زیر ولا ورکا. رستو راځي اولئک علیهم صلوات، رستو راځي خدای به په دې خلکو مخصوص قسم رحمتونه نازلوي او الله تعالی به مخصوص قسم برکات دی ورکوي، الله به جنت ورکوي. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور د حضرت زینب یو معصوم بچی وفات کېده، نو نبی علیہ السلام له استاد راولې په پلار د بنده بډې زړه جوړ شي کړ، ورته بابا ته مې आवाज کړ چې ما بچی دی او هغه وفات کېږي ځن کدنې. استاد راغی حضور پاک ته الوی وی زینب استالور تعالی گلی مو یو معصوم بچی دی او هغه وفات کېږي ځن کدنې دې تور تراشه. نو حضور پاک خو د زړه ډېر نرم وی د مالور ته وا چې صبر وکړي. دلته د صبر د درې معنا شو، صبر او احتساب کی. احتساب سو د الله نه په دې لوی غم ثواب غواړي، الله لوی غم دې راکړه او مال په اجر راکړي، حسبان ثواب په مال راکړي. او چې خود څه الله درکړي دي امدا خدای دې چې واغشتل دام د خدای. استاد اعلان د نبی علیہ السلام لور مبارک ته دا ټول خبر او کړله. هغه سو یغه درمنه وا وی بابا ته می وا چې استاد په خدای قسم کې راشه. نبی علیہ السلام ته چې اطلاع ورسېده فوراً پاسه او صحابه ورسره دي. معصوم یې وتر اوچت کړ او غېږ کې ونیو نبی علیہ السلام او د معصوم نه ساه لاړه، نو فوراً حضور پاک د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. دیله نه ورته دیله چې ما نه به سترګو نه اوښکې دي نو د ما به پوټې اوښکه لاړه شي او بیا به صحابه دي به زیاتې چغې به ووهي، سترګو نه اوښکې لاړې. نو حضرت سعد رضی الله عنه ورته وایي انت یا رسول الله تم جاړې تم جاړې د الله تا خو جلانه مړو پسې منع کړې ده. نه 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 وي د دې سترګو د جلانه مې منع نه ده کړې، زړه کې غم راشي نو په سترګو اوښکې راشي. ما چې منع کړې ده ما د هغه لاسونو د خولې د جلانه منع کړې ده. خود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څلور بچي وفات شو، چې دا کم کشر بچي وفات کېده ابراهیم علیه السلام. دا کشر بچي ابراهیم د تقریبا 14 میاشتو، لږ اختلاف بعض علما کوي خو 14 میاشتو. نو نبی علیہ السلام چې دایي له ورکړ. پخوا به عربو کې دغه رواج و چې ماشومان به بل ورکول چې هغه پوره حفاظت وکړي، پیسې به ورکول. اطلاع رااله یو صحابي وای یو ځل نبی علیہ السلام یې ځکه ذو او ابراهیم معلوماتو ایمون وسره لاړو نو بچي خو ډېر خوږي کنه ویزان ته روچت کا او دې سپېمو ته به نیو بویاو به او خکولاو به بویاو به خکولاو به ماشومان بچي بندخ کولول شي. یو صحابي دا ماشومان او بچو متعلق خبره کوله چې ماشوم خکولول، نو هغه صحابي وایي خو د باندې هغه قسم دې لس بچي مې کې یو مې مخکول کړی ما قبلت واحدا منهم دی عاشق ملس بچی می دی یو میں نه خپل کړي. حضور پاک سے فرمایي چې استاد الله نه خدای رحم اوچت کنو زید له پکې واپس چولې شم. څه مطلب دا رحم دا یو دغه غوندې ورکول زور نه ورکړه چې دا ماشوم خپلول خو الکیږي چې ځکه ماشوم سره مینه پیدا شي، رحم راشي په ماشوم نو باندې خپل کی. نو دا ماشومان خپلول دا په شریعت کې جایز دي، بویول په شریعت کې جایز دي. دې حدیث ته معلومه شو. نو بویو خپلو به یو وخت اطلاع شو چې راشه هغه ماشوم بیمار دی. الله چې حضور پاک ورغه د سلورم زوی دی، څوک درې زامن او څوک سلور زامن، بهر کې د سلورم زوی دی او په ماشوم والی کې وفات کیږي اسانه خبره نه ده. دا خدای راولي په صحابه باندې په پیغمبرانو چې امت ته پاره او عبرت شي او تسلی شي. هغه ماشوم نبی علیہ السلام روچت کزان او سترګونه بیوخ کې وبیدل او سید حضور پاک په مخ کې لاړه او سوي دومره پټینه ټکی وي و ان علی فراقک یا ابراهیم لمحزونون. ابراهیم استا په جداوالی خفیو لا نقول الا ما اغا نور خبر نکو اغا کو يرضى ربنا چې خدای په خوشاله شي، نور خبر نکو خدای نه خپه کو. انا لله و انا الیه راجعون. زمانو خبره داسې ده چې تکلیف مصیبت په مال کې مراد دي. مال چانه لاړ یو بزرگ مالک ابن دینار غالبا
رحمه الله چاوتوی یو نوکر ولا راغی وی غل راغی و نیم مالی دنه غونی یوړو وی الحمدلله بیا وی الحمدلله بیا وی الحمدلله نو چاوتوی وی ګوره دا خو د سنتو خلاف ورزی دی وکړه سنت خو دې ته وای چې د چانه غم راشي تکلیف راشي دی به انا لله وای انا لله و انا الیه راجعون الحمدلله خو د خوشاله په مقابل کېږي یو نعمت خدای درکړي والحمدلله ویو دا خبره ټیک ده خو ما الحمدلله په دې نه وي چې د مانه مال لا ما دې ګوره بزرګان او نیکان خدا سي وي ما دې خپل ته وکتل ورو ته مې وکتل چې زما زړه مطمئن دی کنه دی نو لمه دی وخت کې مطمئنو لمه راتوي چې مخه پکېګا نیم مال تلې دی نیم شتا کټول تلې ونه بیا به مې سکول سوال به وکاو کو چانه به مې غوښتنه کوله نو نیم تلې دی نیم شتا په دې مې گزاره کیږي نو لمه په مطمئنو نو د زړه پاغه اطمینان د زړه په خوشاله مې الحمدلله بیا مې لته وکتل نو لمه ماته وی چې مخه پکېګا مال تلې دی ایمان نه دی تلې ایمان شتا مال لال مالونه خو بیان پیدا کیږي المال غاد ورائح هدايه کې راځي دا خو سبا زی او ماخام راځي او ماخام دی او سبا راځي مال لال ایمان شتا نو دوباره مې الحمدلله وګور درې مې خبرې ته وګوره به چې بیا مې لته وکتل نو لمه راته سوې شکر وباسه چې تا د چاغلا نه د کړستاو شو کله دی غل پدې ته او پر دې کندر دې کو بیا به سکول نو دا درې سيزونه باندې مې زړه مطمئن او خوشاله نو ما ځکه و چې الحمدلله مال لال نو تبا چغه او فریاد بنکه صبر بکه سپیړه چا درکړه چغه او فریاد بنکه صبر بکه او تکلیف دته ورسېده نو صبر کوا ان الله مع الصابرین الله تعالی صبر والا سره مدد کوي مدد دا دی کنه لبه دې مطمئن کی مدد دا چې کم شي درنه لال نو در لبه در کی صبر کوا نن خو چې بل مسلمان چا سره زیاتیو کی دی وی یوای راکړ زب لس ورکو هغه 200 پیړه راکړي زب لس پیړه ورکو نه دا خو صبر نه کوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي حضرت ابو طلحه رضی الله عنه غالبا په سفر ته او چې ته ماشوم بچی د بیمارو دی چې په سفر لاړو دراتلو کم ټیم دی در رسیدو نو بچی مړ شو او د شپې دی راو رسیدو شپې ته ماشوم مړ شو نو چې دا چا یو ماشوم بچی وی رکوټه وغه مړ شي الله دې درد نه مسلمان ساتي دا سخت درد دی د بچو درد د مور او پلار د پاره دا ډېر سخت دی بچی خو پلار ته د انسان په نظر نه ګوري نن سبا خو بچی دا نه و چې دا مې پلار دی او دا مې مور خو چې تخپل پلار شو مور شو بچی دی پیدا شي تخپل پلار شو مور ته خدای ته دې مګوره او بچی دی پیدا شي نو په دې ځل بیا لاس ولګوا چې ستاسو بچو سره سونه لخوريږي دا غرنګ تم د چا بچی تاسو سره د چا لخوريږي بچی مړ شو خذ صحابیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها خو د پیغمبر په تعلیمات باندې د پیغمبر تعلیمات صحابه سره خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات صحابه خو صحابه دي خو چې د پیغمبر علیه السلام نه خبر اوري فورا عمل کله پیغمبر علیه السلام یو کار ویني فورا عمل هي کې خو دویمه خبره نشته نو دا خو د نبی علیہ السلام تعلیمات او د پیغمبر علیہ السلام شاگردان او صحابه هغه کې خو هغه شی موجود او چې صبر هم یو شی دی چې څنګه معصوم وفات شو په انا لله انا الیه راجعون او دا خدای زدا خدای زما بچی دا خدای مونږ بټول خدای ته زما دا بچی بم خدای لذیذ بم خدای لدم او دومره قابو یوم ته حالانکه په خزو کې دا جزع فزع دا شور او شغرپ او چغې دا ډېر زیات دي سړی صبر کولی شي خدای نشي کول دومره صبر وکړ چې په گاون کې هم څو خبر نه کړ که یو چغې واله او ماشوم مې مړ شو نو که نور سنو ګاونډیانو خامخا خبرېدل او بعضې وخت کې سړی پلار خبر کی مور خبر کی خور خبر کی رشتہ داران خبر کی هغې چې راشي هلکه وي زړه غم مې راسره لږ سپک شو دومره دی په خپل نفس قابو ومنته چې دی په خپله رشته کې هم څوک خبر نه کړل چاته یې نه وي ولې خاوند به مې د سفر نه راځي ګوره اوس خاوند به مې د سفر نه راځي نو چې دا اوس زه دلته جاړم او چغې وامه او خلک راشي او دا ماشوم وویني چې مړ دی نو په خاوند به مې د سفر ستړې ګډه وډه شي دې ته ایمان وي صحابو کې چې کوم ایمانو قسم دې صحابو کې چې کوم ایمانو ځکه خو الله فرمایي قرآن شریف کې یا چې آمنو کما امن الناس اے خلقا د صحابو پشان ایمان راو د صحابو ایمان دا زمونږ د پاره معیار دی معیار هغه ښځه وه غالبا ام سلیم رضی الله تعالی عنها اچاته غو نکو ولی د خاون قدر پکار دی
د خاون احترام پکار دی. خاون به مستړی ستومانه راشي او چې د ما چغې ووري ډوډۍ ګډوډه شوه، چې خبر شو چې بچی مې مړ دی، نو ډوډۍ کوم ځای تېرېږي، بیا اوبه کوم ځای تېرېږي، او خوب به څنګه ورشي، او ستړی ستومانه به نه نه نه. د خاون په ښځه دا حق دی چې خاون له تکلیف مه ورکوه. نن سبا لږ تکلیف وي نو ښځه زر خاون ته وایي ویړه مې د دې سره مې غم لږ نیم شو، غم مې سپک شو، غم دې ټول زما پړ پروت وي، خو چې خاون ته صدمه ونه رسېږي او خاون ستړی نه شي، خاون په اطمینان ډوډۍ وخوري او خاون په اطمینان دمه شي، هغې نه وروسته به ګورو بچی خاصې مړ. دا هوښیار هر چا کې نه، دا سوچ پر چا کې نه. او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خاون په ښځه حق دی بالکل باقاعده. نن ښځه د خاون حق مني او نن د خاون ښځه حق مني، دواړه د یو بل نه لرې پرې. خو که د خاون ښځې تاجتي نو څه ځان نینے نینے کی چې اجت یې ختم شي، قصه خلاصه شو. که د ښځې خاون تاجتي نو ځان ته نینے نینے کی، فریاد مریادو کی او سترګې بوسې رابوسې کی، نو خاون پې رحم راشي نو خبره ومني. او چې د هغې هغه خپل هغه اجت پوره شي بس بیا خیر و خلاص. نه، حق د خاون په ښځه دی او د ښځې په خاون دی چې دا دواړه د خپلو حقوقو خیال وساتي، نو ژوند به مزېدار او ښایسته وي، بچي به مغزه چل بیا زده کوي. نو دی ام سلیم هغه چغې خو څه کوي فریاد چې سترګې هم سرې نه شوې. بعضې وخت کې بنده له ژړا راشي او سترګې خو اوچې کي، سترګې هم سرې نه دي، دی کې خاون راورسېد. چې خاون دې څنګه راورسېد د سفر نه، نو ښځې نه لومبې تپوس کوي کیف الصبیو، ماشوم څنګه دی، ماشوم څنګه دی، نو ښځه ورته څنګه وایي، خو دروغ هم نه وایي که نه، صحابیات دي د حضور پاک نه خو د خبرو چل زده کړی دی که نه. هغه ورته څه وایي، یو پوټې سایه قلاره شوې ده، هذا نفسه یا نفسه دواړه ویلی شي، هذا نفسه سایه یو پوټې لږه غوندې قلاره شوې ده، هو اسکنو یو پوټې دمه دی، دمه دی. اوس خاوند خو دا خیال وکړو چې بیماري جوړه شوې ده، اوس یې قلاره ده بیماري جوړه شوې ده. منځ کې د هغې څه مطلب و چې سا قلاره ده مړه دی، د هغې دې ته توریه وایي، د هغې څه مقصد و چې د دنیا د کړاو نه دمه د آخرت ته تللی دی. او ظاهر کې هغې یو مطلب واغې چې دروغجن هم نشي، او خاون بل مطلب واغې. د خاون مقصد دا چې بچی جوړ شوی دی او ویده دی، زر یې ورته ډوډۍ کېښوده. اوس که د دې معمولي هم جړلې وې نو د سترګو د اوښکو نه به خاوند ته پته لګېده او که نه لګېده. دا کتابونو نه دي لیکلې، زه درته وایم که چېرته د دې لږ هم جړلې سترګې به سرې وې نو خاوند خامخا تپوس دي ښځې ولې جاړئ، سترګې دې ولې سرې دي، دا اوښکو باندې چل شوی دی. او د مخ نه هم پته لګي چې بنده غمجني، ستا مخ دې ولې بلبل شانتې دی، دا تندې دې ولې بلبل شانتې دی. یعنې په داسې انداز دا بیبي د خپل خاوند سره میلاو شوه چې خاوند نه محسوسه نه کړه چې ګني دا ښځه خفه ده، یا جړلې دي یا پریشان. دې ته د خاوند حق وایي. دی راغې غریب بچی څنګه دی، حلال ښه ډوډۍ خوړه، سترګو کې نه اوښکې شته او نه سترګو کې سرخي شته او نه څه په مخ باندې غم شته، او نه پلار مور خبر کړي دي. که پلار او مور رشته داران یې خبر کړی وي نو خاوند ته پته و چې ښځې دا خور دې څنګه راغلې ده، دا خورۍ دې څنګه راغلی دی، دا ترور دې څنګه راغلی ده، دا رشته دار دې څنګه راغلی دی، دا ګاونډیان څنګه دلته کټونو کې بار ناست دي، نه دې خبر کړی شو. چې کله ډوډۍ پرېوخوړه ښه مزېدار او برابر شو او ټیک شو، نو د انسان چې د سفر نه راشي نو د ښځې د خاوند چې خپل کم حاجات وي ضروریات وي هغه ضروریات هم پوره شو. بچی چې مړي د چا خواهشاتو ته طبیعت لګي نه، خو خاوند پرېږده چې خاوند خوشحاله شي، هغه خپله تقاضا او خواهشات پوره شو، هغې نه پسې چل کوي، هغې نه پسې ورته بستره او کټ برابر کړل، ستړې ده اوده شه، خاوند اوده شو، خوب یې هم پرې وکړو چې څنګه سار د خوب نه را پاڅېد الله، نو دا بیبي ورته څه وایي، سړي او تپوس ته نه کومه، وی دلته یو ښځه ده چا ول امانت ورکړی، نو چې بیا ته غوښته نو چغې جوړې کړې او شور یې جوړ کړه چې د امانت مانه ولې غواړي، ده هوښیاره ده او که قمقله ده. د ښځو کې دا ماده لږه زیاته وي، خاوند ورته څه وایي، ویل یاره د قمقله ښځه ده. ولې خاوند ده ولې قمقله ده، نو قمقله په دې چې چا ول امانت ورکړو دنې غواړي نو ورکوه که نه، پردی امانت د چا درکړو دنې غواړي نو ولې وله نه ورکې، او چغې او شور ورپسې ولې کې، دا خو ډېره قمقله ښځه ده چې دا کار کوي، امانت چا درکړو غواړي نو په خوشحالۍ وله ورکه. وی دا هوښیاره چې امانت څوک غواړي په خوشحالۍ ورکړي، او کنه دغه ښځه هوښیاره ده. وی ښه هغه کم بچی چې الله موږ له امانت راکړی او الله نه خدای بېګا غشته دی، په کومه طریقه دی به نه وي چې بچی مړ شوی دی، تا ته مې غږ نه کو او ساپېړی او غرض او غرود او سینهوال، نه نه شریعت کې دا نشته. لیس منا من شق الجیوب، چې څوک ګریوانونه شلی، وضرب الاخدود او مخونه او سینې وی، مخ له سپېړه ورکوي، خد ننګي ته وي، مخ ته وي،
ضرب الاخدود مخونه وي. ودعا بدعوى الجاهلیه، او د جاهلیت چغې وي. لیس منا، حضور پاک وي دا زما په نقش قدم دی روان، دا زما طریقې والا نه دی، دا د جاهلیت په رسوماتو باندې روان دی. بعض صبح هغه امانت خدای غشتی دی. اوهو یا ښځې دا دې را سره څو کړل، زما بچې مړ پروت و په کوټه کې په کټ کې، او ما خوبونه کول او موږ خپلې خوشحالۍ کولې او ما ډوډۍ خوړې. وی بس نورې خبره پرېږده، خو وارو الصبیه، ورسې ځان سره ملګري راولې چې دا ماشوم پټ کې. لال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ټوله قصه یې ورته وکړه. الله حضور پاک څه کوي؟ دعا وله کوي. الله دا ښځه خاوند چې بیګا یو بل سره یو ځای شوي دي، په دغه صدمه کې خدای ته ولې داسې بچي ورکړي چې هغه ډېر مبارک بچي وي او مثال او نمونه وګرځېدل. مثال او نمونه. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا لله وانا الیه. بدا اصل قاعده شوه، انا لله، موږ د خدای یو، خدای ته واپس. دې زمانه کې خو چې خاوند د باره راشي پوټې غوندې ماشوم ته په لاره چا غوسه کوي، خیر دی په ګاونډ کې خلک غوسې نه کوي. بس دې غریب ستړی ستومانه راغی، ګوړې کړی دی او چاري راښکلې ده او ستړی ستومانه خولې ته بیږي او ګرځه بار په وړو دله خلک لوبې کوي. چا فلانکي ګاونډي وختي اوم کنځه سپېړی مو ویستو، مونږ یې ټولو کنځلو. بس دا غریب خو په ستړی ستومانه دی، په منډه ټوپک د ګوتې کې ورغر وي چې بیا په ځان پوهېږي 15 شپږې غزولي. رستو بیا سوچ کوي. پښتون کار مخکې کوي، سوچ رستو کوي، او سوچ په مخکې کوي، کار به رستو کوي. مونږ کار مخکې وکړو، دا رسو سوچونه کوو، او دا مې څه غلطي وکړه، او دا څه ګناه مې وکړه. ملا ته وایي د دې ګناه به څه چل کوم، او دا جرګه به کې راله او دې سره به څه چل کوم. او وخت سره سوچ نه کوو، او وخت سره فکر دې نه کوو، شریعت باندې عمل دې نه کوو. مسلمان نه صبر وکړه. صبر نشته. نه ښځه کې صبر شته، نه په سړي کې صبر شته. سړي کې هم دا صبر نشته چې بیخ دې وځه مردار یې خو ستړی ستومانه رالم، نو فورا دې راله پړه دل کو چې ښه مضبوط هغه چاري اوچته کړي او د املا لیوله راوبرې، سر له نه ګورې، بیا به څه کې دویمه ښځه به هم څوک نه درکوي. د املا له راوبره ووله چې بیخ دې وځه خو ستړی ستومانه رالم چې دا تا ته بیا الو څه چلو شو، زما ګاونډي دی ښه وکړل، سبا د هغه بچې دی زه به ورته غوسه وکړم، سبا د هغه بچې زه به ورله څپېړه ورکړم. څه چل کېږي؟ هېڅ پروا نشته. عقل یې ورته وښو. که دا یو ځای یو سړي ښځې ته ووایي، بیا به ښځه چېرته خاوند ته شیطاني به نه کوي. د حقوقو خیال بالکل نشته، د ګاونډ خیال بالکل نشته، د مشر خیال بالکل نشته، د سپینې ګیرې قدر بالکل نشته، د پټکي قدر بالکل نشته، د مولا قدر بالکل نشته، د جومات قدر بالکل نشته، د مسلمان او د مسلمانۍ قدر هم د خلکو د زړه نه ووته. بس یو څیز زمونږ خلکو مد نظر دی چې پیسه پیدا کول دي. بس پیسه کمه ده او تنخوا کمه ده، الطالب هم کوم، لاس باندې به توره پټیم تړم او سر بم په توره پټی تړم، ولې الطال به کوم، جی مظاهره به کوم او روډ بم بندوم او چغې بم وام، تنخوا کمه ده، حکومت تنخوا نه راکوي او سکیل کم دی، حکومت سکیل نه زیات. ټیک دا هغه ستا خپل قانوني حق دی چې څه کې کوه، خو دین دپاره مونږ چاته هم ګورې توره پټی په بټونو تړله. یو بچی یو ځل د پلار نافرمان دی، یو پلار چرته بچی سره د اسلام مطابق خبرې نه کوي، مونږ چاته مظاهره ونه کړه، خفه مو نه شو، یو نن ډوډۍ نه خورم یاره دې بچو مې مونځ نه دی کړی. هلکه رښتیا وایه کړی به یې داسې چېرته سوال نه پیدا کېږي. نه نه خورم ستا د لاس ډوډۍ ښځې ته وایي تا مونځ نه دی کړی. ښځه خاوند ته چته هم دا ونه وایي چې بس مه راوړه نن ستا ډوډۍ نه پخوم او دت پخه به یې کړم ته به یې وخوره خو زه به یې نه خورم، تا مونځ نه دی کړی. نه مظاهره شته او نه خفګان شته. ولې دین دویم نمبر کې دی، دویم کې شو بیا بلاخي، دریم او څلورم او پنځم نمبر کې دی. بس پیسه وګټم او په هره طریقه چې مې وګټله خو چې بس د پردې جیب ووهم او خپل جیب ډک کړم او ځان له کارخانه جوړه کړم او ځان له جایداد واخلم او ځان له ځمکې واخلم او ځان له موټر والم. دا سوچ نشته چې پلق به کې او دا هر څه به نه پاتې ګورې. دا ځان سره آخرت ته نه شي وړی، قبر ته به په دقه یو کفن کې ځې. د مردان یو نوابو باباجي زمونږ به خبره کوله، پته نشته خو هغه د خولې نه مې اورېدلي وي. دا مشر نوابو چې کله مړ شو نو هغه خپلو وارثانو نوکرانو ته وی چې تاسو به دا مهرباني کوئ چې ما به کټ کې اچوئ او زما لاسونه به د کفن نه بار کوئ او زما چې څومره ما مقبرې ته وړی نو چې څومره زما بازار دی په دې به راله چکر را کوئ او یو اواز درته ښیم دا به راپسې کوئ. دا ټول مردان دا بازار د هغې نوابو په هغه وخت کې نو چې څنګه ساتي وته ویلم به کفن کې واچو نو د هغه د وصیت مطابق په کټ کې واچو او بازار کې اوچت کو لاسونه ولا بار کړل د کفن نه او چغه سوا وی دا چغه به وه یو سړي به اواز کو ای خدای مو بخا دا د مردان غلبې نواب چې دا څومره مردان د ددې ګوري لاسونو ته وګوره ارڅ ته پاتې شو خالی لاس روان دي. قسم یو نه دکان ځان سره قبر ته وړی شي، نه پیسې ځان سره قبر ته وړی شي، نه کارخانه قبر ته وړی شي، نه 15 روپۍ وړی شي. 15 روپۍ څه ته وایي؟
خالی لاس راغلی او خالی لاس پر دنیا نه دی. بس مونږ نن دنیا ته منډه ده، دنیا ته مخ دی. قسم دی قرآن او پیغمبر حدیث نه څوک خبر نه دی، او که څوک هم درته د قرآن او د حضور پاک د حدیثو بیان کوي ادي دشمن دی. ما ولې د ګناه نه منې کوي؟ ما ته ولې نیکي ښیي؟ دوست دقه دی چې دا دین درته ښیي او نیکي درته وښیي او توجه د شریعت ته برابر کړي. دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صحابو ته او صحابیاتو ته ښودلي دي، او دغه تعلیمات صحابه صلو او صحابیاتو د دواړو جهانو د مبارک سردار حضور اقدس مبارک نه اورېدلي دي او په هغې فوراً عمل کړی.